ستا په دې ښار کې یو سړی راولاړېږي په لوی عظیم مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوله ویل سوی دا په عشره مبشرو کې په دنیا کې پر دې روی زمین څو کسانو ته د جنت خوشخبري اورېدل سوې ده، هغه کې یو حضرت عثمان دی. او اوس به یو سپی راولاړېږي یا به خنجر راولاړېږي، هغه به د پیغمبر علیه السلام و صحابو ته بد وایي. لعنت پر داسې انسانانو، لعنت پر داسې پروګرامو، لعنت پر داسې ټیویانو والا چې هغه راولاړېږي علاحده خلک راغواړي. دا اوس څو ورځې مخکې یو ټي وي پروګرام ولو، په هغه کې یو قادری په نامه باندې یو سړی و، ځان ته عالم وایي، مذهبي سکالر وایي، هغه انتهایی زیات اعتراضونه نیوکې چې دي هغه پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې وکړي چې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې و او داسې و او داسې و، برملا پشکارا نر غوندې دا په دې وطن کې څه کوي، دا پر صحابو باندې بد چې دی هغه وایي. زما په فکر باندې عزیزانو د دنیا تر ټولو لوی دروغ دا دی چې زما او ستا وطن اسلامي پاکستان دی، پاکستان چې دی هغه اسلامي ملک دی. دا د ګرد دنیا نمبر 1 دروغ دی چې دا خبره په دې وطن کې کېږي. هېڅ اسلام نسته. که ابو بکر صدیق ته بد وایه و تا ته اجازه ده، که د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مجسمه جوړه بیا په چوټو باندې وایه و تا ته اجازه ده، که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته بد وایه تا ته اجازه ده، که اهل بیت ته بد وایه تا ته اجازه ده. نو و دې وطن ته اسلامي ویل بیا کفر نه دی چې سړی اسلامي وبولي؟ په اسلام کې خود صحابه دومره عظیم مقام دی لکه په ورځ کې د لمر مقام دی. څنګه به یو سړی په اسلامي ملک راولاړېږي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یاران، دوستان، خلیفګان، عشره مبشره، هغو ته به برملا پشکارا لای پروګرام کې بد چې دی هغه وایي. نو علماو له جانبه دا خبره وټاکل سوه چې دا جمعه به موږ پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې هم مجلس کوو او خبرې به کوو. خبره داسې د عزیزانو الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، که یو کافر یهودی نصرانی دا غواړي چې زه ایمان راوړم نو به ایمان د چا رقم راوړي؟ د صحابو رقم به راوړي. وإن تولوا، که چیرې دوی اعراض وکړي د دې لارې د دې طریقې د دې اسلام نو بیا فإنهم فی شقاق، دا بدبخت دی، دا پر ضد دی، دا هغه ظالمان دي چې الله د دې دپاره بیا جهنم پیدا کړی دی. الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، چا چې د صحابو رقم ایمان راوړي هغه ولاړې هدایت یافته سلو. دلته یو سړی راولاړېږي پر دغه صحابو باندې بد وایي، دا به څنګه ایمان یې، دا به څنګه اسلام یې، او دا به څنګه کلمه یې چې ده ویلي. حدیث کې راځي عزیزان، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د هر نبی په جنت کې یو یار، یو دوست، یو رفیق یې. زما رفیق چې دی، زما ملګری، زما دوست، هغه به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په ایمان او په اسلام کې زما د صحابو داسې مثال دی لکه په ډوډۍ کې د مالګې راواخله، بغیر د مالګې دا ډوډۍ چې د هغه ناقصه ده، هغه ناتمامه ده، هغه نامکمله ده. زما د صحابو بغیر د ایمان و اسلام و دین و مذهب دا نامکمل دی او دا ناقص دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که تاسو غواړئ چې زه ایمان راوړم نو ایمان د صحابو رقم راوړئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو زما د صحابو په باره کې ډېر خیال کوئ. داسې نه چې کله تنقید رواني پر صحابو باندې بد ویل رواني، خیال کوه، خیال کوه، خیال کوه، ایمان به در څخه تللی او ته به په خبر نه. بیا خاص کر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره عظیم شخص و، څومره نازنین شخص و، او څومره لوړ مقام الله ورکړی و. نو ګورئ تاسو اندازه وکړئ عزیزان، اول زه بیا تاسو. هر سړی کوشش دا کوي چې زما خور عزتمن کورنۍ، عزتمن خاندان، عزتمن ځوان ته ورکما. هر سړی دا کوشش کوي چې زما بچی عزتمن خاندان، قبیله او کور
او ځوان و هغه ته زه دا خپله بچی ورکمه هر سړی دا کوشش کوي نو حضرت عثمان ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یوه بچی ورکه بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها چې کله هغه وفات سوله بیا د هغه څخه ما بعد پیغمبر علیه السلام ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله بچی و دا یې پسې ورکړله نو که حضرت عثمان نعوذ بالله دغسې وایي لکه دا ظالمان دا کافران دا روافظ دا د روافظو زامن وایي بیا په خدای قسم د محمد رسول الله خبره حق ده او سچ ده د دې ظالمانو خبره چې دا هغه دروغ ده هغه باطله ده ګورئ څونه عظیم مقام الله ورکړی دی داسې زمانې ته موږ راووتو عزیزانو چې نن یو سړی قرآن و بخاري و مسلم ته ضرورت نه لري یو سړی جاوید غامدي ته ضرورت لري یو سړی چې د هغه مرزا جهلمي ته ضرورت لري یو سړی فرحت هاشمي ته ضرورت لري ولې هغه نیم دین چې د هغه شاته وغورځوئ نیم دین چې د هغه یې تر پښو لاندې کوي پاته دا پاک دین سو دا مکمل دین دا و هیڅ چاته منظور نه دی لکه په هغه کې د صحابو خبرې چې کمې دي څنګه به یو سړی په دې وطن کې د حیوانانو حق معلوم دی د انسانانو حق معلوم دی د زنانو حق معلوم دی د لونو حق معلوم دی د ورور حق معلوم دی د همسایه د چوکیدار حق معلوم دی د ملازمو د یو هغه سرکاري چې کوم مطلب نوکرۍ والا دی د هغو حق معلوم دی که نه دی معلوم هغه د صحابو د نه دی معلوم زما او ستا په دې ښار کې یو سړی راولاړېږي په لوی عظیم مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام خلیفه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام زوم د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خوله ویل سوی دا په عشره مبشرو کې په دنیا کې پر دې روی زمین څو کسانو ته د جنت خوشخبري اورېدل سوې ده هغه کې یو حضرت عثمان دی او اوس به یو سپی راولاړېږي یا به خنجر راولاړېږي هغه به د پیغمبر علیه السلام و صحابو ته بد وایي لعنت پر داسې انسانانو لعنت پر داسې پروګرامو لعنت پر داسې ټیویانو والا چې هغه راولاړېږي علیحده خلک راغواړي او ټیویانو والا علیحده خلک دې له راغواړي چې دا خپل مجلس ګرم کړي او دا مجلسونه بیا دی شرعي مخ ته بس د پروګرامونو خلک مخ ته جهان یې وګوري هر سړی د شهرت په طلب دی هر سړی زه خو دا علماو ته وایم چې دا کم د مناظرې شوقیان دي مناظرې پرېږدئ په خدای قسم چې الله نه یې غوښتي الله دې وساتي الله دې وساتي الله دې هر مسلمان چې یو سړی له ما مناظره وګټي یا یو سړی له یو مسلمانه مناظره وګټي هغه قادیانه دین وګټي ستا څه خیال دی د ختم نبوت انکار به موږ کوو نیکه و 50,000 واره تا مناظره ګټلې یو عام مسلمان سره یو قادیانی مناظره وکړي او دغه مسلمان په مناظره کې پیل کې هغه مطلب په د خپله خبره کې راګیر کړي نو ستا څه خیال دی مسلمان به ختم نبوت پرېږدي نه به پرېږدي داسې دي علماو ته وایم دا هسې د خلکو لوبې دي چې د مناظرو دپاره خلک یوه خوا او بله خوا ته یو مناظرې چلنج ورکوي بل هم د مناظرې چلنج ټولې خبرې ورکې دي بس رالې دا خبرې د سره ودرېدو حضرت عثمان ډېر عظیم شخص یو ورځ یوه جنازه راله چې راله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته حاضره سوه چې د جنازې لمونځ به ورکړو پیغمبر علیه السلام د جنازې لمونځ نه کوي ولې یا رسول الله ول دا سړی د حضرت عثمان دشمن دی دا حضرت عثمان ته بد وایي له دې سړي سره الله هم د براعت اعلان کړی دی د الله هم نفرت ځینې کیږي الله هم له دې ظالمه نفرت کیږي پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل زه د جنازې لمونځ نه ورکوم دا پورته کوي ګوره یو سړی کلمه ګو مسلمان بو ګوره پیغمبر علیه السلام خو د مسلمانانو جنازه راوړل کېدله لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ول زه جنازې لمونځ نه ورکوم ولې نه ورکومه دا حضرت عثمان ته بد وایي دا په حضرت عثمان پسې بد وایي او عثمان خو هغه شخص دی پیغمبر علیه السلام فرمایي فرشتې هم حیا جنې کوي فرشتې هم حیا جنې کوي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فمن احبهم فبحب احبهم که یو سړی د صحابو سره مینه لري دا زما د وجې لري دا په اصل کې له ما سره مینه ده نو زما سره مینه زما د یارانو سره مینه ده ومن ابغضهم فببغض ابغضهم کم سړی چې زما د صحابو سره بغض و عناد و دشمني کوي دا په اصل حقیقت کې له ما سره دشمني کوي
د صحابو محبت د الله ما سره محبت دی د الله رسول فرمایي او د صحابو سره دشمني د الله رسول فرمایي زما د وجې دشمني کوي زما د وجې. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې تاسو د جهاد لپاره تیاری کوو تاسو څه روپۍ سره راټولې کړئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 1000 دینار راوړل 1000 دینار راوړل. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې په لاس خپله اړول را اړول بیا وفرمیل ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم رواه احمد. پیغمبر علیه السلام وفرمیل د نن څخه معباد به له حضرت عثمان صلی الله پوښتنه نه وکړي تا څه کول او څه دې نه کول. دومره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خوشحاله سلو ول عثمان د نن څخه معباد به الله له تا پوښتنه ونه کړي چې تا کم ما عمل بعد اليوم د نن څخه معباد چې تا نن کم کارنامه کم کار وکړي د اسلام او د دین او د الله او د رسول دپاره بیا به الله له تا پوښتنه نه وکړي. بیا یې وخت داسې پیښه شوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مجلس کې نو تللی و مکې لره لوړه خبره ده لویه خبره ده لوی مجلس دی. نو بیا هلته دا خبره سره مطلب حال رالی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یې داسې شهید کړی دی یا څنګه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درختې لاندې ناست بیعت رضوان په نامه چې ناست دي. نو بیا یې صحابو ټول راسي وروره پر لاس بیعت راوکړي راسي بیعت سره وکړو چې تر څو مې د حضرت عثمان بدله اخیستې نه وي تر هغه ساعته به پر قراره کښېنو نه. حال رالی چې حضرت عثمان سره داسې وشو حالانکې هغه هغسې نه وله. نو صحابه راتلل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر لاس یې بیعت کوي چې یا رسول الله چې ته څه راته وایه هغسې ده چې پر کومه مې برابره یې چا لره مې استه یې که دې زموږ په سر که زموږ په مال زموږ په اهل زموږ په اولاد زموږ په عیال هم کارمنده سو دا ټول و تا ته حاضر دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک څه وکړه د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لاس داسې ونیوی دا بل لاس یې داسې ورباندې کښېښوی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا زما لاس دی د بیعت دا د حضرت عثمان لاس دی عثمان هم زما پر لاس بیعت وکړي په مجلس کې ستن نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا لاس د چا دی دا د عثمان دی. او نن په لایو پروګرام کې په پاکستان کې خلک څه کوي په حضرت عثمان پسې بد وایي حضرت عثمان. روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د صحابو ایمان دومره قوي دومره مضبوطه دومره سخت دومره ټینګ دی چې دا غر په مځکه کې دومره مضبوطه نه دی لکه د صحابو په زړو کې الله ایمان څومره مضبوطه کړی. عبدالله ابن عمر څه چا پوښتنه وکړل صحابو خندل یو د بله ول بالکل سره خندل مګر ها زړونه دا ایمان په زړو کې داسې عظیم و لکه دا غرونه راواخله. یو ورځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچی د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ سره یو خبره راغلې وه دواړه صحابه وو. نو هغه رالی حضرت مقداد حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي ستا بچي ما ته داسې ویل داسې ویل و. حضرت عمر فاروق نظر وکړي چې زه به زما د زوی ژبه کاټوم پرېږدم یې نه ولې د پیغمبر علیه السلام صحابي حالانکې بچی هم صحابي دی. خیر حضرت عمر فاروق چې دا نظر وکړي نو بیا صحابه کرام سره راټول سو چې یاره حضرت عمر فاروق خو داسې امر کړی دی نظر یې کړی دی دا خو دی خامخا به د زوی ژبه ورپرې کوي خامخا به د زوی ژبه ورپرې کوي. نو ملګري پر راکواړه سو کله یو وفد راځي کله بل راځي کله یو ملګری کله بل چې معافي وکړي انسان دی دواړه ملګري دي داسې نه ده چې د صحابیت د وجې بعد یې ورته وویل په خپله پس کې به څه خبره خامخا ول نه حضرت عمر فاروق ویلې تاسو ما پرېږدئ زه به د خپل زوی ژبه ورپرې کړمه په آینده کې به دا سنت سي دا به طریقه سي دا به اصول سي دا به قانون سي دا به دستور سي که چا صحابو ته ویل بس فورا یې ژبه ورکاټوئ تاسو ما پرېږدئ. بیا ملګرو ډېر خاص ورته وکړئ سید ټیک د معافیه که نه ما خو دا فکر کړی و چې زه به د زوی ژبه ورپرې کوم. زما او ستا په دې وطن کې که دا قانون جوړ نه سو بیا به یو ورځ په خدای قسم پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خبرې وکړي چې هغه به د کړو نه وي. یو ورځ به پر حضرت عمر فاروق وکړي یو ورځ به پر حضرت عثمان وکړي یو ورځ به پر حضرت علی کرم الله وجهه وکړي یو ورځ به بی فاطمه رضی الله تعالی عنها وکړي بل ورځ به پر بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وکړي. نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو فکر کوئ چې کله زما د صحابو مجلس رالی خبرې رالی خیال کوئ ژبه ونه شوروئ
خیال کا واسنه چې تنقید وکړي الله به دې تباه او برباد کړي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله فرمایي که ایمان غواړئ دغه د پیغمبر علیه السلام د صحابو په شان ایمان راوړئ نو به تاسو بیا هدایت یافته سئ صحیح سلو نو موږ په دې وطن کې حکومت ته وایو چې حکومت یې خو ناکامه یې خو ذلیله یې خو دروغزن هسې مې په دوکو په رقم نارو ځانونه سره خطا ایستلي دي دغه صحابو پاکي به په دې وطن کې پاکه اوسیږي که نه بیا به یو دکاندار بیا به یو چوکیدار بیا به یو تړې والا بیا به یو ریړۍ والا جج هم جوړیږي قاضي هم جوړیږي وکیل هم جوړیږي بیا به راولاړیږي پر دا روډ باندې به څوک صحابو ته بد وایي دی به سر چې دی هغه ورپرې کوي دا خبرې به ختمیږي باید چې په دغه قانون باندې عمل وشي قانون ستا دستور ستا خو پروت دی بند پروت دی عمل نور باندې کیږي هر سړی چې صحابو ته بد وایي و هر صحابي ته وایي باید چې د هغه ژبه کاټ سي چې په دې وطن کې د آیین و قانون و منشور و دستور جوړ شي چې په آینده کې که چا دا خبره وکړله د هغه به سر پرې کوو او الله پاک چې موږ ته هغه غوږونه نه راکوي چې موږ د صحابو بد ورباندې واورو هغه سترګې دې الله نه راکوي چې موږ د صحابو څوک بد ورته وایي او موږ یې وینو هغه خوله دې الله نه راکوي ګونګیان دې سو شل دې سو ړانده دې سو کاڼه دې سو چې ما او تا په صحابو پسې بد وایي الله پاک دې د ټولو صحابو دومره مقامونه دومره درجې نصیب کړي چې څومره د الله په علم کې دي الله پاک دې موږ ته د دې صحابو په پښو کې ځای را نصیب کړي د قیامت په ورځ الله دې د ټولو صحابو شفاعت زموږ نصیب کړي الله دې مې وساتي الله دې مې وساتي له هغه ورځې چې موږ صحابو ته نعوذ بالله بد وایو یا یې وینو یا یې اورو بس دا زموږ د حکومت څخه خواست دی دا درخواست دی چې دی پر دې خبرو پابندي ولګوي چې هیڅ څوک په آینده کې د محمد رسول الله شایسته ګلان د محمد رسول الله یاران انډیوالان او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام بد ورته وایي یا بد پسې وایي خیر